قدرمنو لیدونکو سلام علیکم. زه وږمه صبا عامر نن د یوې بلې خاصې ځانګړې هغه سره مرکې سره ستاسو سره په خدمت کې یم. د یو ځوان با استعداده خبریال او په سوشل میډیا کې د اوسني دور په ډېره پیچیدلې سوشل میډیا کې یو ښه فعاله استعداد نوید نظری سره له افغانستان په اړیکه کې یم. خدای دې وکړي چې زما دغه مرکه د تاسو خوښه شي. نو نوید جانه ستړی مشئ د ما خپرونې ته او همدارنګه ډېره مننه چې تاسو د ما سره خبره ومنله او مرکې ته راغلی. اول خو اغلی امیر تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دوم قدم کې تاسو یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته ټول ته زما سلامونه احترامات. ډیر خوشاله شوم چې یو زمينه برابر شو تر څو د سوشل میډیا په اړه تاسو سره وغږیږم. ډیره مننه تاسو ماته وخت راکړ په داسې حالاتو کې چې په وطن کې انټرنیټ مزه نشته ده. اول براشو لري انټرنیټ نه څنګه د انټرنیټ په اسانه لاس ته راوړي. زموږ ځوانان خلک خو ډیر زیات لکه ګیله لري ستونزې لري سره. تاسو څنګه انټرنیټ برابروي؟ ولا افغانستان خو د انټرنیټ مسله ستونزمنه ده. د پخوا څخه هم اوس هم چون ځینې شبکې په درست ډول خدمات نه وړاندې کوي، خصوصا انټرنیټي خدمات، او که وړاندې کوي هم ځینې خو قیمتونه لوړې وي، خو نسبتا اوس ښه دي. هغه په اصطلاح هغه ګزاره کېږي او کولی شو انټرنیټ فعاله کړو. او د ځینې شبکو انټرنیټ ډېر ښه کار کوي، ډېر سرعت. تاسو او موږ خبرې کوو، مثلا سلام شبکه زه خپله کاروم، واقعیت ښه کار کوي. خو ځینې انټرنیټي شبکې څه مشکلات لري او په ځینې ځایو کې کار نه کوي، خو په ځینې ځایو کې بیا ښه کار کوي. نو څه مشکلات دي، خو که چیرې د نرخونو په ټیټوالي کې څه ناڅه حکومت لاس په کار شي بهتره وي، چې نرخونه لږ څه لوړ دي د انټرنیټ. اوس که موږ ګاونډي هېوادو ته ولاړ شو هلته انټرنیټ بیې ډېرې کښتې نسبت موږ ته. په داسې حال کې چې زموږ اقتصادي وضعیت هم دومره نه دی چې هر څوک انټرنیټ ولري. خو زه هم که چیرې ارزانه سي نو هر څوک به انټرنیټ ته لاسرسی ولري او هر څوک به د دې ټولنیزو رسنیو څخه او د انټرنیټ څخه ګټه واخلي او څه به ترې زده کړي. تاسو د انټرنیټ خبره وکړله، نو بهتره دا ده چې همدا اوس درنه پوښتنه کوم. تاسو خو لاسرسی ډېر په د سوشل میډیا په دې تخنیکونو کې د هغې لري. زموږ ډېر مینوال چې دي یا لیدونکي دي په فیسبوک کې ډېر زیات هره ویډیو کتونکي ډېر زیات لري، خو دوی په یوټیوب کې بیا ډېر کم لیدل کېږي. د دې وجه څه ده چې د تا په نظر چې داسې لکه انټرنیټ خو په دواړو باندې یو ورځ ولې ځینې خلک همدا وایي چې په فیسبوک کې کېږدي او په یوټیوب ته موږ نشو درتللی؟ یو خو فیسبوک دی، فیسبوک چې دلته موږ کاروو، یا انسټاګرام دی، هغه د تفریح مفاهیم لپاره کاروو، د تفریح لپاره، او یا ځینې جالب مسایل پورته کوو، حتی کاپي کوو د بل چا څخه هغه پورته کوو، او یا خپل ځینې شیان فیسبوک ته پوسټوو یا انسټاګرام ته پوسټوو. خو یوټیوب نسبتا فیسبوک ته لږ سختره دی، سختره هم دی، چون که ووایم سختره دی هم نه دی، خو نسبتا داسې نه دی. فیسبوک چې عکس پورته که او یا یو لنډ فلم واخه پورته که، یا یو ورځې پورته که، 5 ورځې مه پورته یوه میاشتې مه پورته کوه. ځوان چې یوټیوب چلوي په افغانستان کې یا نور نړۍ کې، چې یوټیوب ته حداقل په هفته کې 2-3 ویډیوګانې چې ډېرې اوږدې هم نه وي، مثلا شاوخوا 10 دقیقې 15 دقیقې زیاته ویډیو هم په خلکو باندې زیات درنیږي. خبره د تاسو خو په دې سوشل میډیا کې ماشاءالله ښه لاس لرئ. لکه زمونږ اوس نن سبا په افغانستان کې خلک ډېر یوټیوب داسې کاري چې یوټیوب ډېر ګوري. نو موږ څنګه کولی شو دا نوي یوټیوبرانو ته څه مشوره لرئ چې یو څوک یوټیوب جوړ کړي
څنګه کولی شي چې هغه یوټیوب لکه زر کامیاب شي؟ د دې لپاره کومې کارونه پکار دي؟ اول خو که څوک غواړي چې یوټیوبر سي یا یوټیوب کې چینل ولري او دا چینل وچلوي، اول خو دې ته اراده پکار ده، باید اراده ولري او د کلک اراده غواړي او کېدای شي ځینې نور کارونه هم ورسره وکړي، خو که چیرې یوازې خپل ټول وخت یوټیوب ته وقف کړي خو بیا بیخي بهتره. چون یوټیوب چینل کې چې کله کامیاب کېږي هغه په هفته کې یو دوه او درې یا هره ورځ یو ویډیو غواړي تر څو د ستاسې ویډیوګانې د یوټیوب لوګاریتم ته ولویږي او د خلکو تر دغه ورسیږي، تر لاسو ورسیږي، یعنی وایرل سي په اصطلاح. او که چیرې تاسې په میاشت کې یو ویډیو جوړوئ یا دوی ویډیو جوړوئ، په دې ډول باندې یوټیوب چینل مخ ته نه ځي. یوټیوب چینل باید د اقل په هفته کې 2-3 ویډیوګانې ولري چې هغه نه ډېرې اوږدې او نه ډېرې لنډې، چون ډېرې لنډې ویډیوګانې عاید یې کم دی او د ډېرې اوږدو ویډیوګانو د کتلو چانس ډېر کم دی. نو زما مشوره دا ده چې هر هغه څوک چې اراده لري چې یوټیوب چینل وچلوي او د یوټیوب د لارې پیسې لاسته راوړي، یو کامره غواړي، یو کمپیوټر غواړي او یا هغه د وبخښي کامره ټلیفون، یعنی هغه ټلیفون کې هم کېدای شي د کمپیوټر کار ځینې وخت ویډیوګانې ایډیټ کړي او د هغه ټلیفون د لارې دا ویډیوګانې اپلوډ کړي. ولې د بل چا کاپي مسایل په یوټیوب کې نه چلیږي، یوازې به هغه مسایل هغه شیان پورته کوي پوسټوي چې د خپل کریټ کړي یا خپل په اصطلاح تولید کړي، خپل لاستلاورني، بله خپل عکاسي خپل وي، مثلا ویډیو خپل ایډیټینګ خپل، میوزیک داسې میوزیک چې هغه د یوټیوب د کاپی رائټ د قوانین سره په ټکر کې دي چې ترڅو دا د بل چا د خوا دعوا کچېري وسی بیا یوټیوب جنجال کې ویږي چینل. نو یوټیوب د پیسو ګټلو ډیره ښه لار ده او ښه چانس خلک لري چې دا کار وکړي. ځوانان سته، ځینې ځوانان بیخي ورته بیکاره دي، فقط انټرنیټ غواړي، یو ټلیفون غواړي، هم ټلیفون هم کامره ده، هم کمپیوټر دی، هم ایډیټر دی، هر څه چې تاسې یې بولئ. او که چیرې څوک کمپیوټر ولري، کمپیوټر کې بیا بیخي ښه ایډیټ کېدای شي. لکه څو دقیقې، لکه ځینې ویډیوګانې وي د ځینو چې ګورو موږ لکه هغه 1 ساعت هم وي، نیم ساعت هم وي، 40 دقیقې وي، 20 دقیقې، کم از کم څو دقیقې وي چې هغه برابر شکل لکه 10 دقیقې، 7 دقیقې، 8 دقیقې، 4 دقیقې باید وي. ما په نظر خو د 10 دقیقې شاوخوا، مثلا تر 10 دقیقې تر 15 دقیقو پورې او د نو سزیان تر 10 دقیقو کې لوړي، تر 15 بل لوړي، او که کښته نو 8 داسې 7 دقیقې کفایت کوي. چون ډېرې لنډې ویډیوګانې هم یو خو موضوعات نه پکې تشریح کېږي، ډېر موضوعات، او ډېرې اوږدې ویډیوګانې دا ډول دي چې خلک بیا ډېر نه ګوري، حوصله نه ورته لري، ځکه ډېرې اوږدې ویډیوګانې خلک کتای نه شي، ځینې خلک وخت نه لري او ډېر جذاب هم نه وي. زه هم په ویډیو کې باید هغه مسایل راونغاړل شي چې هغه ډېر جذاب وي، خلکو ته د لیدونکو په اصطلاح توجه جلب کړي تر څو دا ډېر وي یا لید ولري. لیدونکي ډېر وي. ځینې ویډیوګانې چې موږ ګورو لکه د 1 میلیون شاوخوا هغه کړي، لکه هغه چندانې ویډیو هم دومره نه وي، داسې معمولي یو څو خبرې وي. اما ځینې ویډیوګانې چې مثلا یوه ښه موضوع پکې تشریح شوی دی، کار پکې شوی، هر څه منظم وي، خو هغه بیا تا د 100 کتونکو نه زیات نه وړي. نو په دې کې چې تاسو څه غواړئ چې محتوا یې څنګه باید؟ خبره دا ده چې مثلا خلک چې یوټیوب چلوي او ویډیوګانې ډېر وي، دغه په اصطلاح لیدونکي لري یا ویوز لري، دلته څو علتونه شته. یو علت خو دا دی هغه خلک یا خارجان په مجموع کې چې د دې شیانو سره نسبتا نه بیخي مطلق ډول ډېر تر موږ بلد دي. هغه خلک د اصطلاح د لوګاریتمو د یوټیوب پوهېږي، هغه ستونو باندې پوهېږي، هغه هاشټګونه چې دوی ورکوي هغه باندې پوهېږي، او د دوی په اصطلاح د ځینې وختونو دوی حتی د ویډیوګانې اډورټایز کوي هم، سپانسري هم، مثلا فیسبوک کې، په انسټاګرام کې او په نورو ټولنیزو رسنیو کې، او ځینې هاشټګونه هم ورکوي، او ځینې ویډیوګانې چې ډېر کم دغه اخلي، هغه ځینې مسایل چې تکرار شي ډېر خلک یې نه ګوري، ځینې مسایل چې مثلا کلیشي مسایل، کلیشي خبرې، هغه خبرې چې خلکو ته ډېر تکرار شوي
اوس خلک په یوټیوب کې په تشریح پسې ګرځي چې خلکو ته نوې او جالب خلک ډیر په اصلاح دغه پسې نه ګرځي چې مثلا زه وینا کوم د زما وینا دی نه اوري کېدای شي د یو داسې ویډیو ګوري چې هغه ورته جالب وي د ځینو سیمو د ځینو کومیډي صحنې دي ځینې د فلم صحنې دي ځینې نور مسایل دي یا ځینې پیښې دي ځکه هغه ته توجه ډیره ده او بل هغه هاشټګونه په یوټیوب کې باید موږ هاشټګونه لري په اصطلاح ډسکرپشن کې باید خپل د ویډیو لینک ورکو ټول معلومات ورکو د نورو ویډیوګانو لینکونه البته چې مثلا موږ کوم ویډیوګان نوري تولید کړي په ډسکرپشن کې ورکو او په ډسکرپشن کې دا ټول هر څه تشریح کو چې مثلا دا ویډیو د چی شپاره ده او بل د ویډیو جذابیت ټول مهمه خبره ده چې دا ویډیو چې موږ تولیدوو دا څومره جذابه ده څومره مهمه ده مثلا څومره جالبه ده خلکو ته نو دا خبره ډیره په مطلق ډول مهمه ده او د ویډیو کیفیت د خبرو او ځینې ویډیوګانې دي سایلنس یا په اصطلاح خاموشي ویډیوګانې فقط یو موزیک ورسره دی او نور هغه سیمې شي مثلا یا سفر دی یوټیوب کې یو چینل دی موږ پیژنو د یو ښځه پر موټرسایکل باندې نړۍ په شاوخوا باندې سفر کوي په دا ټول هر ویډیو کې 10 دقیقې 15 دقیقې 10 دقیقې ده یعنی دوی خبرې هم نه کوي کوي هم ډېری کمی نور د موټرسایکل ګوپرو کیمرې دي هغه ثبت کوي دا سړک شي او په زرها او په لکاو په میلیونو لیدونکو لري دا ځکه چې یعنی دا هر سیمه چې خلکو ته شي خبرې هم نه کوي دا خلکو ته دا سیمه مهمه دي خلک داسې انګیري چې زه یو ځای روان یم زه پر موټرسایکل باندې سپور یم زم او جالب سیمه شي خلکو ته نو افغانستان کې په دا نوي تحول راتللو سره د جمهوریت د سقوط نه وروسته د تلویزیونونو سره نشراتو کې هغه راغی توپیر راغی چې ګوري په افغانستان کې د یوټیوبران هم زیات شول او همدارنګه خلک څنګه نن سبا یوټیوب ته ډیر استعمالي او خلک ډیر ګوري بله طبعا د تفریحي تلویزیونونو دلته مخکې چې هغه ځینې بند شوي دي یا د مالي امکاناتو د نشتون له امله یا هغه بندیز د موسیقي باندې د هغه له امله او یا د نورو دلایلو له امله چې بند شوي دي یوټیوب بیا یو داسې په اصطلاح پورټل دی هغه شبکه ده په اصطلاح یا نیټورک دی چې مثلا موږ هر څه پکې کتای شو د افغانستان تلویزیونونه یعنی یوټیوب یو ډول د تلویزیونونو د چینلونو مثلا د خلکو د اشخاصو یو صندوق دی یو دغه دی یعنی تاسو تلویزیون پکې کتای شي فلم پکې کتای شي لایف تلویزیونونه چې مثلا لکه د مثال په ډول بي بي سي د طلوع دا ټول پکې کتای شي لایف هم کتای شي د دوی ویډیوګان هم کتلای شي او دوی کوشش کوي د رسنۍ چې هغه جالبي ویډیوګان یوټیوب ته ورکړي ولې نو طبعا په افغانستان کې د ټلویزیونونو کمښت په یوټیوب باندې اغیز کړی دی او ډیر ځوانان خصوصا په مرکز کې او په ځینو نورو ولایاتو کې یوټیوب ته مخه کړې ده یا سوشل میډیا ته چون یو ډول د عاید لار هم ده او د دوی د بوختیا لار هم ده او د ځینې چینلونه دي چې هغه خلکو ته زده کړه ورکوي د زده کړې دي مثلا تخنیکی زده کړې دي مثلا نور د ښوونځي د پوهنتون زده کړې دي نو ځکه دا یو غټه بوختیا ده او ښه بوختیا ده او داسې بوختیا ده چې چیرې په سالم ډول سړی ځان ورسره بوخت کړي پیسې هم ترلاسه کولی شي او بوختیا په اصطلاح کولی شي چې ته چیرې دا چینل دې ښه وچلېږي نور خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړي مثلا ته کامرمین ته اړتیا لري که چیرې ستا کار پرمختګ کوي ته ایډیټر ته ضرورت لري ته موټروان ته ضرورت لري تاسو د زده کړو خبره وکړله که دا د څنګه کېږي چې دا زموږ ډېر استادان دي چې دوی لکه همدغه توقع یې دا ده چې باید ولس یا مخصوصا چې اوس جنکۍ په کور ناستې دي د دوی وخت ضایع کېږي چې لکه 10 کې دي 11 کې دي یا په 8 9 کې دي څنګه ځوانان کولی شي چې دوی ته همداسې آنلاین درسونه ورکړي یوټیوب کې لکه د 8 9 د اول ورځې نه لکه یو ټولګی چې کېنوي همداسې درسونه دې شروع کړي تر څو خلک آنلاین له هغه نه درس واخلي دا یو داسې ښه مشوره به نه وي که دغه مسله په دې کې ارتباط دا به هر شخص چې غواړي او علاقه ولري او زده کړه ورکړي دا نه یوازې د انجونو دپاره هلکانو دپاره هم د نور نړۍ د خلکو دپاره هم د ژبې د زده کړې دپاره هم دا دوی په خلاقیت پورې اړه لري چې څه ډول کولی شي چې یو داسې چینل په لار واچوي چې خلکو ته زده کړه ورکړي کوم مثلا د مکتب زده کړې
د پوهنتون اړوند درسي مسایل او یا تخنیکی مسایل آی ټي مثلا نور مسایل یا ټکنالوژي درسي. نو زه فکر کوم دا ښه خبره ده، دا هر چا په خلاقیت پورې اړه لري چې څه ډول کولی شي یو ډول کار وکړي چې هغه د خلکو په زده کړه تمام شي، هم د په ګټه وي هم د نورو په ګټه. مننه. او بل دا ده چې ګورو لکه د زموږ د نورو د هیواد دننه لکه د بدخشان سیمه سوله یا نور د غیر د پښتنو خبره مې د پښتنو د سیمو نه علاوه په د هزارجات کې نورستان کې ځینې نورو سیمو کې چې دوی په غرونو کې پراته دي او همدارنګه داسې کلیوالي ژوند لري، د دوی ویډیوګانې راځي همدغسې ستاسو خبره لکه خاموشه ویډیو یوازې دوه خبرې پکې نه وي، شاته یو موزیک وي، ښځه د پخلی کوي لږې معرفي کوي چې څومره مالګه شی چې په میلیونونو پیسې ګټي. زموږ پښتانه هم لکه ښه دود لري، ښه دستور لري، کوم یوه میرمن خپله مخ نه ښکاره کوي، لږ یوازې په مخ دې لوپټوي، لکه موږ تاسې په صورت عموم لکه پښتنې ښځې په کور کې لیورونه مخ پټوي، عادت دي که نه، داسې ورته ستونزه نشته. داسې یوټیوبونه که راشي مخې ته د همغه پښتنو لپاره به مې عواید او بل دا ده چې د کلتور لپاره یعنې د موږ د رسمونو رواجونو لپاره یو خدمت نه ګڼل کېږي چې دوی پښتانې مخ ته کړي داسې یو پروګرام همداسې یوټیوبران مخې ته راشي. ولې نه امکان لري، خو زموږ څه کلتوري دغه کلتوري اړخ خو که دا وګورو طبعا ځینې کورنۍ دا اجازه نه ورکوي او که ورکوي هم ډېر محدودو ښځو ته به اجازه ورکوي چې یوټیوبرانې سي، یا خصوصا په جنوبي سیمو کې د پښتنو په سیمو کې بیا پر ښځو باندې ځینې محدودیتونه خپل د کورنۍ یا د رواج د عنعناتو له مخې سته. یو خو هغه دی چې شریعت کم حقوق ورکړي دي د حجاب په اړه دستورات سته، یو هغه زموږ پښتني ټولنه هم سخت ګرانه چلن لري د حجاب په اړه، مثلا رسنیو ته د ښځو وتل د نجونو وتل دا یو عار ګڼي. او که چیرې کوم څوک وي او دا مهارت ولري په ټکنالوژي باندې پوه سي چې څنګه وکولی شي یوټیوب چینل وچلوي، دا په عین حال کې لکه زه چې وایم ساده کار هم دی خو په عین حال کې سخت کار هم دی، تر څو د خلکو توجه خپل ویډیوګان ته جلب کړي. او دا ویډیو جوړه یوازې ویډیو اخیستل دي نه دي، ایډیټ غواړي، برته انټرنیټ غواړي او مهارت هم غواړي ترڅنګ د دې چې اوس دا مهارت باید تاسې ولرئ چې ویډیو څنګه واخلئ، او دا مهارت باید ولرئ څنګه ایډیټ کړئ، او دا مهارت ولرئ چې مثلا خلکو ته یا خلاقیت ولرئ چې خلکو ته کم مسایل مهم دي چې زه دغه ورته تولید کړم. د تکراري مسایلو څخه مخنیوی که چیرې دا خلاقیت او کریټیویټي څوک ولري نو دا خو بهترینه لاره ده، که هر څوک دا وکړي که نه دی، که ښځه د یوټیوب په برخه کار وکړي او هغه د ښځو هغه اصول چې حکومت ورته ټاکلي هغه رعایت کړي، کېدای شي دا هم ګټه ولري. چون اوس زموږ ښځو دپاره څنګه چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت د خلکو ضعیفه دی، نو خصوصا ځوانان او ځینې ځوانان وخت هم کافي اندازه لري چې په ټولنیزو رسنیو باندې راښکاره سي، او یا په نورو لارو باندې یوازې یوټیوب نه نورې لارې هم شته چې سړی کولی شي په انلاین ډول روپۍ وګټي، پیسې وګټي، خو هغه طریقې بیا ځان ته جلا خبرې دي چون دومره وخت نه چې هر څه تشریح شي، خو ډېرې نورې لارې هم شته چې تاسو کولی شئ چې د هغه د لارې پیسې وګټئ. مثلا که یوټیوب چینل ته ولاړ شئ، هلته سرچ وکړي مثلا څنګه په انګلیسي ولیکي یا پښتو باندې څنګه له یوټیوب څخه یا له رسنیو څخه سوشل میډیا څخه روپۍ ترلاسه کړو. کېدای شي ډېرې لارې چې ځوانان وکولی شي چې په لږ وخت کې مثلا حد اقل څه پیسې وګټي، خو یوټیوب بیا دوامداره کار غواړي او د خلکو توجه جلبول غواړي. لکه څنګه چې تاسې وویل چې غرنیو سیمو کې یا شمال کې یا نور سیمو کې ځینې میرمنې یا ځینې دوستان یوټیوب چلوي او ښه پیسې ترلاسه کوي، چون هغوی مهارت لري. که چیرې بل څوک هم دا مهارت ولري کولی شي چې دا پیسې ترلاسه کړي، خو مهارت غواړي څه ناسته، خو ډېر اسانه دی، ځکه دا داسې پیسې دي چې کله چې ستا ویډیو وایرل سوه یا مشهوره سوه په رسنیو کې، بیا دا ویډیو که 10 کاله هم خلک ګوري، دا 10 کاله هم تا ته پیسې راځي، ځکه ځینې ویډیوګانې دي چې په میلیونونو ویو یا لیدونکي لري، مګر هغه پیسې یعنې د 10 کاله مخکې نشر شوي، خو 10 کاله تر اوسه پورې هم د هغې ویډیو پیسې د شخص یا کریټر ته یا تخلیق کوونکي ته ورسیږي او ګټه خوري. دا ویډیو تاسو ویلي چې یو وایرل کیږي،
د فتن د دې شرایط راته لکه څنګه داسې لکه دا لکه ټیکټ لاتري غوندې بخت تالی د داسې په یو ورځ یو وایرل کیږي چې کنا بس هغه چې ستا ویډیو دا کتون کې سات په سات ډیریږي په دې باندې تعلق لري. اصل خبره خو دلته د بخت د دې فکر نه کوم چې دا د بخت مسله نه ده. یو خو هغه هاشټګونه یا هغه لوګاریتمونه چې مثلا د لیدونکو ډیری او لیدونکو ته دا ویډیو ډیره پر صفحه باندې راځي ښکاره کیږي، یو هغه مسله ده. او بل مسله خپل د ویډیو جالبوالی دی چې ویډیو باید څومره جالب وي، دا مسله باید څومره جالب وي، خلکو ته څومره جذاب وي، دا مسله ویډیو وایرل کی. یعنی جذابیت د ویډیو، جالبوالی د ویډیو او خلکو ته نویوالی او یا مثلا په بل ډول والی. نو زه وایم چې په دې کې چې هر څوک یوټیوب کاروي مخکې له دې چې چینل شروع کړي ښه دی چې یو څه د انټرنیټ څخه خپله د یوټیوب څه زده کړي. مثلا یوټیوب ته ورکړي چې خپله ویډیو څنګه وایرل کړو، مثلا خپله ویډیو څنګه مشهوره کړو، ډېر لیدونکي څنګه ترلاسه کړو. زه هم دا ښه خبره چې څوک باید په دې مسایلو پوه شي او یوازې دا د معلومات ویډیو پورته کوم کار شي او خلک یې ویني او په میلیونونو وي باقي نه، چې موضوع جذاب وي. که هر څومره ستاسې چینل چې تاسې مثلا جوړوي یا خلک یې جوړوي نه وي چې سبسکرایبر ډېر ولري، دغه وایي موضوع جذابه نه وي، کېدای شي لیدونکي ډېر ونه لري. او لیدونکي په دې شرط یو چینل کې خصوصا د یوټیوب چینل باندې ډېرېږي چې ته په نارمل ډول فعالیت ولري، په نارمل ډول مثلا د ورځې یو ورځ نه بل ورځ یا په هفته کې 2 ځلې یا ادي اقل په هفته کې 1 ځلې یو جذاب جالب ویډیو پورته کې یا یو داسې مسله باندې کار وکړي چې خلکو ته نوی او جذاب وي. ځکه یوټیوب خو انټرنیټ نړۍ ډېره غټه ده، ځینې مسایل دي چې موږ یې وایو یا کوو یا خلکو ته ښکاره کوو، خلکو لیدلي وي یا جذاب نه وي ورته یا جالب نه وي ورته. خو ځینې مسایل چې موږ نه پوهېږو چې جذاب دي، خلکو ته جالب دي، مګر هغه په واقعیت کې د دنیا خلکو ته ډېر جالب جذاب دي. بالکل. ډیره مننه وخت مراک په هیواد کې د نن له دومره ستونزو سره تاسو ډیر کافي معلومات زموږ لیدونکو ته راکړه. دا چې ته حاضر شولې د ما سره د نوي یوټیوبرانو لپاره چې هغوی یعنې څرنګه هم یوټیوب استعمال کړي، هغوی څرنګه هم وکاروي او څرنګه هم د بري لاره لاسته راوړي، ډیر ښه معلومات مو دوی ته تشریح کړل. نو خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. ډیره قدرمنو لیدونکو، دا د نوید ورور سره مې خبرې وکړې، ډېرې ښایسته خبرې تاسو ته دوی وړاندې کړلې، د نیکې مشورې وي، ښې مشورې وي، مثبتې مشورې وي. ایله ده چې تاسو هغه کسان چې نوی یوټیوب کاروي او سلا دې نه تنګوي د دې مشورې دې په پام کې ولري. تر بلې مرکې پورې ماته اجازه راکړئ. خوشحاله ژوند ولرئ. ډېره مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.